نن سبا په سوشل میډیا باندې یو خبر گردش کوي د ملکنډ یونیورسيټي یو طالب علم موسی خان شپږم سیمسټر کې وو او د جرنالیزم سټوډنټ وو او هغه د یو حادثې شکار شو د ذهني تنگ نظریې د وجې. ویل کېږي چې داسې موسی خان د یونیورسيټي نایټ فنکشن کې رباب راوړی وو او هغه رباب چې دی هغه د پاره وایي یو د حادثې سبب شو. دا ولې؟ دا ځکه چې کم چې د دې یونیورسيټي چیف پروکټر او پروووسټ د هغې د ذهني تنگ نظریې د وجه د سره دا حادثه راله. موسی خان وایي په بله ورځ باندې چې دی پرچې ته هم نه دی پرېښی او هغه چې دی د یونیورسيټي هاسټل نه ایکسپیل کو. په کم کې چې وایي هغه ډیر ذهني متاثره شو او هغه خپل کور ته روان شو او په لاره کې د هغه اکسیډنټ وشو. نو زه تاسو نه تپوس کوم داسې کم قانون دی چې کم سټوډنټ منې کوي چې ته رباب یونیورسيټي ته نشې راوړی. که مونږ وګورو نو یونیورسيټي چې دا هغه بیسیکلی د یو ډسکوري ځای دی. په کم کې چې یو سټوډنټ راځي تعلیم هم حاصلوي او هغه ډفرنټ شیزونه هم ډسکور کوي او خپل هنر پالش کوي. نو د هغه به د رباب سره مینه وه، خو څنګه چې تاسو ته ما وویلې چې د څو کسانو د نظریې د وجه هغه د دې حادثې شکار شو. زه به تاسو له څه مثالونه هم در کوم. زه خپله هم چې دی یو طالب علم پاتې شوی یم د امریکې په یونیورسيټي کې. که موږ جرنل خبره وکړو نو د هر چا خپل رایټس وي، د سټوډنټس خپل رایټس وي او د استادانو او د اډمنسټریشن خپل رایټس وي. نو ملګرو تاسو سره زه ویډیو شیر کوم د فلوریډا اټلانټیک یونیورسيټي یو طالب علم دی. هغه په کلاس کې چې دی بالټې راوړی او په کلاس کې هغه لامبي. دا ویډیو تاسو وګورئ. Don't do that. All right, so Black please be history month quiet. coming up. You can shower as much as you want, just be quiet. I'm No gonna shut my singing in the mouth. shower. Silence. Thank you. I'm throwing the key away. It's gone. My bad. او زمونږ په ملک کې څه کېږي، یو سټوډنټ په فنکشن کې چې رباب راوړي نو هغه د یونیورسيټي نه ایکسپیل شي. دا ولې؟ چې تاسو ریډیکل یئ، تاسو ایکسټریمیسټ یئ، تاسو د بل انسان د بل کس خیالات نشئ برداشت کولی او داسې معاشرې نه چلیږي. که د یو طالب علم سوچ یو شانتي نو ضروري نه ده چې د اډمنسټریشن او د استاز هم سوچ هماغه شانتي وي. دا ویډیو چې دا زیات نه زیات شیر کوي ملګرو سره، ولې چې دا واقعه موسی خان سره وشوه او څوک به هم نه غواړي چې داسې قسم واقعه یو بل سټوډنټ سره وشي، ولې چې دا د سټوډنټانو مسله ده او د سټوډنټانو تاسو ته پته نشته چې څومره پاور دی په پوره دنیا کې سوای د پاکستان نه. او زما یو میسج دی سټوډنټانو دپاره، ولې چې زه بذات خود یو سټوډنټ پاتې شوی یم. سټوډنټانو ته هم پکار دی چې تاسو کله هم په یو یونیورسيټي کې اډمیشن کوئ د هغه ځي اډمنسټریټیو سټاف ګورئ، د هغې پروفایلز ګورئ، استادان ګورئ چې د هغې څه پروفایلز دي، هغې څه کړي دي. ولې چې دغه تنگ نظرۍ د لاسه چې یو سټوډنټ بیا یو اډمیشن یو ځای کې والي او هماغه ټیپیکل فلاسفي چې وي ویلی کېږي ورته د یو استاز د هغې د لاسه هغه سټوډنټ بیا چې دی سفر کوي. نو سټوډنټانو ته پکار ده چې په کومه یونیورسيټي کې هم تاسو اډمیشن یا داخله کوئ نو د هغه یونیورسيټي چې دی سټاف استادان د هغې پوره سکروټني کوئ او بیا تاسو داخله کوئ. نو ځئ ملګرو خپل ډیر خیال ساتئ. الله پامان.